نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک د امام سره تراوت ودرېږي او حتی ينصرف هغه پورې ولاړی چې امام بس کی نو کتب له قیام لیله د ټول شپې تهجد ثواب رب العالمین ولیکي د ټول شپې. دا وجه ده صحابه کرام فرمایي وای موږ په مسجد نبوي کې ولاړو په امام پسې د الله دا کتاب بملوستو کله کله به دومره ستړي شو حتی نعتمد علی العصا چې یو امسا او کونټۍ به م راواغست هغې ته به ودرېدو خو تښتېدلو نه چې د الله د کور نه وتښتو د الله عبادت پرېږدو. او بیا دا صحابه کرام فرمایي وایي کله کله به زمونږ کیفیت دا و چې موږ به الله رب العالمین ته ولاړ به زمونږ څه به یره شوه چې هسې نه پېشمنۍ رانه قضا نه شي ګړۍ به راسه نه وي د پېشمني یره به ورسره. او دا به فرمایل موږ به چې کله واپس کېدلو د جومات نه نو د پېشمني وخت به و. دا هغه خلک و چې الله بخلي وو. زمونږ لویه بدقسمتي دا ده په دکان کې نه ستړي کېږو په بیټکو کې نه ستړي کېږو په دې لارو کوڅو کې نه ستړي کېږو. یو امام به 1 غنټه د الله رب العالمین د رضا دپاره تراویح کوي 1 غنټه به یا به نیمه غنټه قیام اللیل کې په تهجدو کې او علاقه کې به نوجوانان به مسلمانان به مؤمنان به ځان به کوسړپ جوړ کړي په دې کوڅو کې به تاویح کې دننه نه داخلېږي بازار به ګرم کړی اجرې به ګرمې کړي د الله کور به شړ کړی. یو امام به 1 غنټه د الله رب العالمین د رضا دپاره تراویح کوي 1 غنټه به یا به نیمه غنټه قیام اللیل کې په تهجدو کې او علاقه کې به نوجوانان به مسلمانان به مؤمنان به ځان به کوسړپ جوړ کړي په دې کوڅو کې به تاویح کې دننه نه داخلېږي بازار به ګرم کړی اجرې به ګرمې کړي د الله کور به شړ کړی. د دې عذاب نه د الله موږ او تاسو وساتي. قسم په الله چې دا هلاکت دی چې ستا په مسجد کې پکیته په قالین د پاسه عالم ولاړ دی د الله د رحمت او د مغفرت سره عبادت ته ولاړ دی او تا د ځان نه کوسړپ جوړ کړی په کوڅو کې تاویح کې لکه د زناور. دا ډېره عظیمه میاشت ده خو یوازې په فضیلتونو یې کار نه کېږي ښکار به پکې کوو ښکار چې څومره ښکار پکې تا پرون وکړو څومره دې پکې نن وکړو هره ورځ به خپل حساب کې. هغه د عمر رضی الله عنه قول مخې تږده چې حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو ځان سه حساب وکړه مخکې د هغې نه چې الله داسې حساب کوي. خپل عمل وتله مخکې د هغې نه چې الله یې دله تلي. نو دا پکې یو عظیم عمل دی. د شپې پکې تراویح کوئ د امام سره ودرېږئ او تیزی مه کوئ په تراویح کې تیزوالی مه کوئ په ځان یې بیګار مه ګڼئ. دا د الله بندگی ده په وقار په صبر په استقامت. او چې کله پېشمني ته پاسولی کېږي د زنانو سره پاسه که د هغې څه خدمت کولی شي دا مې عبادت دی خو 1 غنټه په دې پېشمني کې لوی الله ته ودرېږه د ټولې زندګۍ لارې به د الله رب العالمین کولو کي د رزق لارې د برکت لارې د جنت لارې د خوشحالۍ لارې دا دغه لوی الله نه وغواړه چې د باچایانو باچا دی. نو دویم عمل به پکې تراویح او تهجد او قیام اللیل کوو.